د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالي په یوې خبري غونډه کې هند ته خپل سفر ډیر ګټور وباله او د دې سفر موخه یې د کورنیو درملو د کمښت جبران د روغتیايي همکاریو پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیايي تجربو تبادله وبلله. ښاغلي جلالي زیاته کړې چې د هند د روغتیا او هوساینې وزیر د روغتیا د برخې د پیاوړتیا افغان ډاکټرانو ته د ویزو برابرولو، افغانستان ته د روغتیايي تجهیزاتو او بېلابېلو واکسینونو مرسته او افغانانو ته د ویزو د صادرولو په برخه کې د اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکړی دی. د دې سفر موخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیا همکاریو پیاوړتیا، د هیواد په داخل کې د درملو د تشي رامنځته کېدو مخنیوی او د تجربو تبادلې او د روغتیا برخه کې د ګډو هڅو تنظیم چې څو ورځې دوام درلود. د دې سفر پر مهال د هندوستان د بېلابېلو مسؤلینو په ځانګړې توګه د روغتیا د مسؤل سره هم زموږ کتنه وشوه. د عامه روغتیا وزیر څرګنده کړې چې د هند روغتیايي مسؤلینو د کیفیت لرونکو او ارزانه درملو د وړاندې کولو او په افغانستان کې د درملو جوړولو فابریکو د جوړولو لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. نور جلال جلالي وویل چې د په دې سفر کې د درملو دودیزو سازمانونو او د هغوی د ټولنو په دویمه نړیواله غونډه کې ګډون کړی او د هند له ځینو روغتونونو او انسټیټوټونو څخه هم لیدنه کړې ده. په کابل کې د دودیزې درملنې اړوند یو څېړنیز مرکز او انسټیټوټ جوړېدنه، افغانستان ته د باکیفیته درملو رالېږل او د مارکیټ اړتیا پوره کول، د هند هیواد د لوري د نورو کړنو ترڅنګ د روغتیايي درملنې په برخه کې افغانستان کې پانګونه کول او د ځینو نورې مهمې مرستې شاملې دي. د عامه روغتیا وزیر په دوام کې زیاته کړه چې هند د بېلابېلو مرستو وړاندې کولو ډاډ ورکړی، لکه د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت د بېلابېلو واکسینونو سپارل، د 3 میلیونو ډالرو په ارزښت د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د راډیوتراپي ماشین، د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره 15 ټنه درمل، د 300,000 ډالرو په ارزښت د سیټي سکن ماشین، د 500,000 ډالرو په ارزښت په یو ولایت کې د تلاسمیا مرکز جوړول او د افغان ډاکټرانو د ظرفیت لوړولو لپاره د پروګرامونو برابرول دي. د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت بېلابېل واکسینونه چې د روغتیا وزارت سره به مرسته کوي، د 3 میلیونه ډالرو په ارزښت د سرطاني ناروغیو د راډیوتراپي ماشین. ما تاسو ته وایي دا شاید د 3 میلیونه باندې لاسته رانشي، دا یې ملګرو تخمین. د 1 میلیون ډالرو په ارزښت 15 ټنه د سرطاني ناروغیو درمل، دارنګې د 300,000 ډالرو په ارزښت د سیټي سکین ماشین، د 500,000 ډالرو په ارزښت د یو روغتون د تلیسیما د یو مرکز جوړول. د هند بهرنیو چارو وزارت هم د عامه روغتیا د وزیر د نوي ډیلي سفر تر پای وروسته په یوه اعلامیه کې څرګنده کړې چې هیواد د افغانستان د درملو د اړتیاو د اوږدمهاله پوره کولو ملاتړ کوي. ویل شوي چې ښاغلي جلالي دا ګام د افغانستان د درملو په وارداتو کې له پاکستان څخه د تکیه کمولو په لاره کې مهم ګام بللی دی.